خبر روسیې 23 تنه بشري مرستې کابل ته راورسېدلې. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلی کوم د روسي بشري مرستو دویمه جوپه د کابل ته راورسېده. په کابل کې د روسي سفیر مرستیال انتونی لاروف ویلي چې دغه دویمه جوپې 23 تنه بشري مرستو شامل دي چې پکې افغانستان کې د روسي زلزلې او سیلابونو اغیزمن تباہ ویشل شي. په دې مرستو کې خوراکي توکي، کمپلې او نور لومړني وسایل شامل دي. لاروف زیاته کړې چې د هیواد یې په راتلونکي کې هم له افغانستان سره بشري مرستې دوامداره وساتي او په خبرو یې ټاکل شوی و چې په روانو اونیو کې هم د روسیې نورې بشري مرستې هم کابل ته راورسیږي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.